Welcome to lesson number 8 دوستانو اتم درس ته راغلاست او په اتم درس کې نن موږ د سم اف فارموله له فاميلي څخه نن سم اف فارموله وایو چې دغه سره موږ سمالست علامه کاروو یعنی سمالست علامه یا سمالست سمبول څه کار کوي موږ سره موږ به راسو نن به سم اف with smallest وایو سم اف with biggest یا greater than وایو او همدارنګه نن به یو بل فارموله سکرټ فارموله چې د عداتو مربع مشترک شي دا درې فارمولې به نن په اتم درس کې موږ وایو او موږ به سر په خلاص کو چې دغه درې فارمولې څنګه موږ استعمالولای شو او څنګه موږ په ایکسل کې اپلای کولای شو لومړی راځم د سم اف with smallest فارمولې ته دا څنګه کار کوي او څنګه موږ استعمالولای شو زه دلته ورته وایم چې مثلا دلته درته اپلای کوم دلته ما عددونه لیکلي دي ځینې عددونه مې لیکلي دي 500 600 590 200 400 300 290 500 600 نو زه دلته ورته وایم چې یو عدد ورته مشخصوم چې تر دغه عدد ماته کوچنی عدد جمع کړه یعنی نور عددو باندې کار ملره تر دغه عدد کوم عدد چې ماته ته مشخص کړی دی دغه عدد ماته کوچنی عدد جمع کړه نو دا څنګه کولای شو موږ چې دا فارموله اپلای کو راځم استعمال یا اپلای کول طریقه دا است ایکوال سم اف قوس خلاصوم عدد انتخابوم ورته ټول عدد ورته انتخابوم کاما کوټیشن مارک او همدارنګه دغه علامه ورته انتخابو لکه څنګه چې په فارموله کې د سم اف سره موږ دا لیکلي دي نو دا علامه ورته انتخابوم او دلته یو عدد ورکوم چې مثلا 400 خو دوستانو دا د زموږ سره سته نو دلته بیا کوټیشن مارک ورکوم په پای کې او قوس بندوم اوس دا څه معنی اوس دا ما ورته وویلله چې ماته د 400 کښته عددونه جمع کړه په نورو کار مه لري یعنې 400 څخه چې کښته عددونه چې 200 دی 300 دی او 290 په 500 په 600 590 او همدارنګه 500 600 کار مه لري ماته د 400 کښته عددونه جمع کړه نو زه انټر وایم کله چې مې انټر ووهلی 990 ماته جواب راکوي نو دا کوم عددونه موږ ته جمع کړل دا 200 همدارنګه 300 او 290 موږ ته جمع کړل 300 200 دا 500 او همدارنګه 200 چې بیا پر واچي دا 990 نو زه راځم فارموله یې ور بیا درته اپلای کوم خو دا ور به ورته وایو چې مثلا در 400 څخه ماته بل عدد په ورکو چې مثلا ماته در دغه عدد چې کوچنی عدد جمع کړه نو په هغه عدد کې به زه دا واري 500 ورکم نو بیا ما سره 400 هم جمع کوي ځکه چې 400 د 500 کوچنی دي نو فارموله دا رقم ده ایکوال سم اف قوس خلاصوم او عدد ټول ورته انتخابوم کاما کوټیشن مارک او دا علامه ورته کاروم ماته د 500 کوچنی عدد راته جمع کړه قوس بندوم انټر وم نو 1190 موږ ته راوړل نو دا وارې موږ ته 400 هم راسره جمع کړل او همدارنګه ما ورته ویل چې 500 نو 400 300 290 او همدارنګه دا عددونه ماته جمع کړل اوس زه راځم دا فارموله ورته وایم چې مثلا ماته تر دغه غټ عدد استعمال کړ یا تر دا غټ عدد راته جمع کړ نو هغه د دومې فارمولې د لاندې فارمولې کار دی چې د دغه برعکس یا معکوس کار کوي موږ خو ورته ویلو چې د دغه کښته عددونه موږ ته جمع کړ نو دا بیا سم اف with greater than فارموله په نامه سره یادېږي چې دا علامه greater than یعنی غټه ده نو د دې وظیفه دا ده چې کوم عدد چې موږ ورته مشخص کړي د هغه عدد څخه لوړ عدد موږ ته جمع کوي څنګه لوړ عدد راسو فارمولې ته به مثلا ایکوال سم اف قوس خلاصوم او عدد ټول ورته انتخابوم کله چې مې عدد ورته انتخاب کړل کاما کوټیشن مارک او دا وارې دا علامه دا خوا ورته استعمالوو یا دا سمبول استعمالوو د سم اف سره دلته به ورته ولیکم چې مثلا تر نیوي کوم عدد تر 4 کوم عدد چې هغه ماته جمع کړه کوټیشن مارک او په پای کې قوس بندوم انټر وم تاسو وګورئ دوستانو ما ورته ویل در 4 کوم عدد لوړ دی هغه راته جمع کړه نو په 4 کې کوم عددونه راته جمع کړي لومړی خو 900 دی 90 دی 9 دی او دا عددونه چې 90 او 9 سره جمع کې ان شاء الله یو زرو 9 بیا راځي نو فارموله یې ور بیا درته اپلای کوم ایکوال سم اف قوس خلاصوم عدد ورته انتخابوم کاما کوټیشن مارک او دا علامه
همدارنګه ورته لیکم چې در څلور جیش ماته غټ عددونه راته جمع کړه او قوس بندوم انټر دا د 1009 نو دوستانو دا فارموله د بلې فارمولې برعکس کار کوي یا معکوس کار کوي بل راځم دوستانو زموږ دریمه فارموله چې د سکرټ فارمولې په نامه سره یادېږي چې ما دلته درې عددونه لیکلي دي چې موږ څنګه کولی شو د دغه عددو مربع راوباسو یعنې د 14 مربع څو ده د 14 مربع څو ده د 14 مربع څو ده نو راځم دلته فارموله دا رقم ده ایکوال سکرټ قوس خلاصوم او هغه عدد ورته انتخابوم کوم چې موږ غواړو د هغه عدد مربع راوباسو قوس بندوم انټر نو د 14 مربع رښتیا هم 8 ده او همدارنګه د 14 مربع به څو وي د 14 مربع خو 4 ده خو د فارمولې له لارې موږ غواړو چې راوباسو سکرټ عدد انتخابوم قوس بندوم انټر همدارنګه 4 او د 14 شیګې به هم راوباسو قوس بندوم او دا د 14 نو د 14 مربع 8 د 14 مربع 4 او د 14 مربع 6 نو دوستانو موږ نن درې فارمولې ووللې په اتم درس کې مو درې فارمولې ووللې لومړی فارموله مو د سم اف له خاندان څخه و چې هغه د سم اف فارمولې سره موږ دا سمبول یا دا علامه استعمالو چې دا د کوچني په معنا سره ده کله چې موږ یو عدد فارموله داسې اپلای کوو مثلا دلته ما ورته ویلي چې پر فارموله کې دلته به ودرېږو او فارمولې باید ته به راسو په فارموله کې ما ورته ویلي چې ایکوال سم اف که چیرې د ای 22 څخه بیا تر ای یعنې دا د ای کالم دی د ای 22 څخه او را 22 دغه ده یعنې ته ای تر کالم بیا تر 200 جیش پورې چې دغه ده دا ما ورته ویلي چې که چیرې په دغه عداتو کې تر 400 کوچني عدات و هغه ماته جمع کړه په نورو کار مه لره نور عدات خو سته خو هغه در 400 غټ چې یعنې 500 شپږ 500 نیوي 500 شپږ دا خو سته یا ما ورته ویلي چې که چیرې اف معنا که چیرې یعنې یو شرط مې ورباندې ایښی دی که چیرې در 400 ماته کوچني عدد په دا زما په لیست کې و ته ماته هغه جمع کړه همدارنګه سم اف وید ګریډن فارموله د دې برعکس کار کوي یعنې که چیرې په دغه عداتو کې تر 4 غټ عدد و ته ماته هغه جمع کړه کوچني عدد ماته مه جمع کوه همدارنګه په دریمه فارموله کې مو دا زده کړه د سکرټ فارموله کې چې څنګه موږ کولی شو چې د یو عدد مربع راوباسو مثلا د 4 8 د 14 4 او د 14 6 مثلا یو څوک وایي زه غواړم چې د 10 مربع راوباسم د 10 مربع زه راباسم دلته ایکوال سکرټ قوس خلاصوم او 10 انتخابوم قوس بندوم انټر نو رښتیا هم لس په لس کې د 10 کې د 10 مربع چې د لس ده نو دوستانو دا اوس موږ اتم درس او نم درس کې به موږ د خیره سره ډالر فارموله A1 فارموله همدارنګه اوټ فارموله زده کوو نو خدای دې وکړي چې ستاسو له دې درس څخه یو څه زده کړي او تمرین پر وکړي